لاړم هلته کې ما دا غزل او سهار چې زه په 7 بجې رالم نو د هغې زنه تړلې وه او پاتې شوی و د مشر ورو نو زه وایم چې ما داسې شاعري وکړې چې زه د دې غزل نه لږ مخکې شوی د دې نه واوړېدی خو د دې نه زه نشم اوړېدی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو، نن زه یو داسې ځای ته راغلی یم چې زه په خپله هغه خوشحالي چې ده هغه خپل الفاظو کې نشم بیانولی. خوا کې را سره ناست دی هغه ستوری اقبال شاکر صاحب، تاسو یې ښه پېژنئ او دنیا یې پېژني. نو هغه را سره نن ناست دی، ډېر خوشحال و، ډېر زیات مدین ته راغلی سوات ته، ډیوټي وه په کالج کې. نو زه خوا ته رالو، نو زه سره به خبرې کوو، تاسو زه ما زه سره به ګپ لګو، ډېر خوندور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علم خان صاحب څنګه یې؟ ښه خیمه ته زما خبره اوس واوره. د ټولو ناول خو ستا د چینل خارې ناپورسان چې دا څوک ګوري، چا خوښ کړی دی، چا سبسکرایب کړی دی، هغه ټولو ته زه سلامونه وړاندې کوم. او که دا غږ زما بل څوک هم اوري نو د علم خان دا چینل د خارې ناپورسان د دې نوم نه پته لګي چې په دې کې به دننه ډېر صحیح دا تاسو خوښ هم کوي، سبسکرایب یې هم کوي او خور یې هم کوي، شیر یې هم کوي چې ستاسو ملګرو ته، یارانو دوستانو ته او ټول قام ته د دې چینل دا غږ ورسي. ډېره مهرباني. نو دا خپل ژوند څنګه تېرېږي، څنګه صورتحال دی، لږ پېژنګلو خو ته خلک پېژني، خو لکه ته کار څه کوې، کوم کالج کې څه حساب کتاب؟ مهرباني. زه د بټخیلي اوسېدونکی یم او په بټخیلي کالج کې د پښتو د استاذ په حیثیت سره کار کوم. خو یو خبره درته کوم چې زه زده کړه چې ده د خپلو شاګردانو نه کوم او نو زه ځان ته استاذ نه ویم، زه ځان ته طالب علم ویم. تعلیم مې پی ایچ ډي مې کړې ده، خلک راته ډاکټر اقبال شاکر وایي او ډېر ښکلی ژوند مې تېرېږي الحمدلله. په دې ډېر د سپوکیشن د ثقالت ژوند دی چې چاپېره سړی ګوري. خو زه د خپل خدای نه ډېر زیات خوشحاله یم. ستاسو په شان ته ملګري راله راکړي دي د مینې نه ډک. ته چې زه چې تا ته ګورم او ته چې ما ته ګورې او داسې خندرو تا ته ګورم چې اړه شم که نه، نو زه ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله. او د خپلې ژبې سره، د خپل قام سره، د خپل تهذیب سره او د خپل ثقافت سره مې مینه ده او دغه وجه ده چې زما د دې خپلې ژبې سره مینه ده نو ماله خلک ډېره زیاته مینه راکوي. نو زه خپلې دې زما مور وفات شوې ده، دا پښتو چې ده دا زما مور ده، دې ته زه پښتو ابۍ ویم او د دې په وجه باندې الله پاک ماله ډېر زیات عزت راکړی دی، ډېر برکت یې راکړی دی. نو زه د الله تعالی ډېر زیات شکر ګزار یم. نو قدرمنو، کله چې په ژوند کې داسې سړي ته سره داسې خواږه انسانان او خوږې خبرې هغه سړي سره کېږي نو سړی ژوند دا مزه ښه سېوا کېږي چې دا وخت اوږد شوی، سړی وایي چې دا وخت اوږد وی، زه دلته ناست وی. نو ستاسو خو بس مینه ده زموږ سره او زموږ د سره هم ډېره مینه ده. لکه ته چې ما لیدلی دی دلته راغلی او کالج کې دغه و، نو زه ما په مخ هر مازدیګر وی چې زه لاړی، ما یې کو زه لاړ شم او دی نه، نو دغه وجې نه به نه راتلم او نن راغلی یم او ستا سره ناست یم، ډېر سخت خوشحاله یم. زه هم ډېر زیات ده چې دا ژوند نه دی بې مینې ژوند داسې که نه لکه بل منګې ډوډۍ چې سړی خوري نو خوند یې نه وي که نه. نو زما دا خیال دی چې په ژوند کې محبت کول هم پکار دي، عام کول هم پکار دي. زه بل ورځ د مدین په دې بازار کې را روان وم، نو یو سړی را روان دی چې لویه ږیره ده، توره ږیره ده ښکلې. نو بس لږ مسکۍ غونته کې شو، نو زه هم ورته مسکۍ شوم. نو ناڅاپي مې راپسې را وګرځېدو، په دې شای وټپولم، وې زه وې خدای به دې چېرته نه خفه کوي. ما یې ولې جي او وې خدای به دې چېرته هم نه خفه کوي. ما یې ولې بس وې تا ما ته وخندل که نه، مسکی شوې راته. نو دغه یو مسکا چې وه که نه نو خو هغه ما ته وخندل او ما هغه ته وخندل. سو نو په کار ده چې مونږ خوشحالۍ خوري کړو. دا زموږ ډېر ځپلی قام دی، جنګ ځپلی قام دی، نور هم داسې بلا مسلې په مونږ باندې تېرې شوي دي. نو په کار دا ده چې مونږ په دې ماحول کې اوس محبت او خوشحالي خوره کړو. نو د دې وجې نه لکه او د پښتنو د دې ټول په دې خاوره چې کم خلک آباد دی د دې خویونه چې دي نو دا بیخي
د محبت نه ډک خویونه دي دا چېرته حالاتو څه لږ لږ خراب کړي دي نو زه هم تاسو ته ډېر زیات خوشحاله یم او زه یم چې بس تا ته مې کتې او تا را سره خبرې کولی او دا شاعري څنګه ته شاعرۍ ته رالې او شوق دې له څه نه پیدا شو څومره وخت نه کې شاعري زه تقریبا داسې زه به دا ووایم 15 کالونه تقریبا زه شاعري کوم نو 15 کاله مې د شاعرۍ کېږي او دا هېڅوک هم نشي ویلی چې زه ولې شاعر شوی یم دا بس دا تم نشي ویلی او دا عجب خان زموږ خوا ته ناست ډېر ښه شاعر دی زما ډېر خوښ دی یو نشست مې ورسره ناسته شوي ده داسې 4-5 غزلې مې ترې اورېدلي خو ډېرې مې خوښې شوي دي خو دا هېڅوک نشي ویلی چې زه ولې شاعر شوی یم دا د الله تعالی ورکړه ده او سړي له یې ورکي او د خپل قام خوشحالۍ سندرې کي او غمونه یې ساندې کي او دا د الله تعالی ورکړه ده نو په دې وجه باندې زه بیخي په ځان نه یم پوهی چې زه ولې شاعر شوی یم خو بس شاعر شوی یم او نن سبا یا ځوانان شاعران چې دي نو دوی ته داسې څه ښې خبرې وکړه خوږې څه نصیحت چې موږ نه لکه فایده ده نه داسې ده چې پخوا به چې شعر وویلی شو که نه نو پته به مونږ به ووایو چې یاره دا د خیبر د علاقې د چا شعر دی یا دا د مردان د علاقې د چا شعر دی یا دا د اشنغر د چا شعر دی یا دا د سوات او ملکنډ شعر دی نو پیژندې کېدو به اوس د دې سوشل میډیا په وجه باندې په شاعرۍ کې یکسانیت پیدا شوی دی او لکه اوس یو سړی 20 کاله عمر به وي او دی به شعر داسې ووایي لکه د 80 کالو د سړي دا به د تجربې نه غټي دا به د مشاهدې نه غټي دا به د مطالعې نه غټي نو زما دا خیال دی چې سړی د خپل عمر موافق شاعري کوي چې د 20 کالو سړی دی په کار ده چې د په شاعرۍ کې د 20 کالو رنګونه ښکاري او که سړی د 500 کالو سړی دی نو په کار ده چې د په شاعرۍ کې د 500 کالو رنګونه ښکاري نو د شاعرۍ لپاره مطالعه ضروري ده د شاعرۍ لپاره مشاهده ضروري ده د شاعرۍ لپاره ادبي تنظیمونو سره اړیکې ضروري دي تنقیدي نشستونه ضروري دي او د خپل قام سره مینه ضروري ده د شعر اولنی مقصد چې دی په خلکو کې ژوند پیدا کول دي خلکو له خوند ورکول دي نور نو زه دغه نوي کول ته خپلو کشرانو ته به دا ووایم چې د خپلو مشرانو شاعرانو عزت کوئ مشرانو ته به دا ووایم چې تاسو د خپلو کشرانو شاعرانو سره مینه کوئ هېڅوک هم لوی نشته لوی الله دی اوس اقبال شاکر به صحیح او د لویي به صحیح او د هر سړي خپل خپل یو مقام دی الله والا ورکړی دی د عمر موافق د تعلیم موافق یا دغه شان د تجربې موافق داسې به وي نو څوک دې د چا نه د مخکې کېدو کوشش نه کوي بس په خپل زموږ یو ملګری مشر دی بختیروان عمر خیل صاحب دې ځایږي کې زموږ مشر دی هغه دا خبره کوي که نه وایي ته ځان ته یو مقصد کېده او هغه مقصد طرف ته ځه دا شهرت او دا دولت او دا عزت دا به وي په خپله بیا راځي تعالی خو ته هغه خپل مقصد طرف ته ځه نو زما په خیال سره چې شارټکټ یې سړی نه استعمالوي چې بس ناڅاپي دې زه مشهور شم او بیا دې او ډېر خلک داسې ولیدل چې مشهور هم شو او بس بیا خبره ختمه شوه لکه شهرت قایم ساتل دا ډېر ګران کار دی نو او د دې دپاره په خپل خوی کې بردباري پکار ده مینه پکار ده محبت پکار دی مطالعه پکار ده مشاهده پکار ده ادبي تنظیمونو سره ناستې پکار دي د دې په وجه باندې به بیا د ځوان کل شاعران چې دي هغه مخکې راشي او خلک به وپېژني هم او د قام خدمت به هم وکړي صحیح ده نور د نه څه تپوس وکړو چې څنګه دی څه خوښه یې وایه زه ټول جوابونه درکوم کوم غزل لکه ستا په ژوند کې ستا ډېر خوښ و دا ته یاد شي چې دا غزل مې ولیکو ډېر سخت ورته خوشحاله یې غزلو ته زما په خیال سره څوک خوشحالېږي نه غزلو ته خلک خفه کېږي او که نه لکه ما چې زما یو غزل دی کرن خان ویلی دی چې د پسرلي د ښایستونو قیصه وچې پاڼې د محبت د زړه د درد سرمایه وچې پاڼې او د مور په اوښکو مې لمدې وې ځکه نه بلېدې زما نه اوس هم نه هېرېږي هغه وچې پاڼې او د وچو پاڼو پڼ په سر مخې له داسې راغله لکه چې اور واخلي د هډ په غرمه وچې پاڼې نور هم داسې ډېر دغه په دې کې پوره شعرونه دي نو دا غزل چې ما په کومه شپه باندې لیکلی نو
زما یو مشر ورور الله پاک دې وبخي هغه ناڅاپي ناجوړه شو مازدیګر ټایم مونږ پېښور ته هسپتال ته ویوړو او دی په هسپتال کې زه د یو ملګري خواله لاړم هلته کې ما دا غزل او سهار چې زه په 7 بجې رالم نو د هغې زنه تړلې وه او پاتې شوی و د مشر ورور نو زه وایم چې ما داسې شاعري وکړې چې زه د دې غزل نه لږ مخکې شوی د دې نه واوړېدی خو د دې نه زه نشم اوړېدی لکه په دې حد دی واقعي چې حد دی والله ژوندی لره راته انشاءالله بیا به هم ملاقات کېږي او که بیا انشاءالله په چوټۍ رالې نو بیا ملاقات کوو سره ضرور او ملګرو تاسو چې شاته وینئ دا د مادین پل دی او ماسخوتنی دی او دغلته د دې هوټل هم دی نو دی په هغې کې مونږ سره ناست دی